ما نن یو عطر وهلی و اوس چې هر څه کوم یو بل بوی مې دماغ ته راځي. حیرانه پاتې شوم چې دا عطر خو ما نه و وهلی، دا د کومه شو؟ نه چیرې رایریږي مخې ته مې د عطر ونه ولاړه ده دلته که نه. دا د نارنج ګل بوی دی چې نامخدا دماغو ته راځي. ښه اوس په دې منځ کې درته شعر نه اورم ځکه یو خوږژبی دوست د ښه غږ لرونکی همکار محترم الکوزی صاحب درته راغواړم چې راشي او تاسو ته د محترم نجیب عامر شعر واوروي. موږ په افغانستان کې د پښتنو فقط څو تنه ډیپلوماتوران درلودل چې ښایسته غږونه یې درلودل او شعرونه یې ډېر ښایسته ډیکلمه کول، او یو له هغو څخه محترم الکوزی صاحب دی. الکوزی صاحب غږ خو نامخدا د توپ غوندې دی او ډېر اثرناک او ډېر خوږ هم دی. خو دا هسې توپ دی چې خوږ وي. دغه د روژه ماتی به چې کېده د هغه توپ غږ ډېر خوږ و که نه. بس دغسې هغه توپ بس د الکوزي صاحب غږ هم همغه توپ غوندې دی. ډېره مننه ستاسې د لطف مهربانۍ نه د ټولو دوستانو د مولانا صاحب او د شاعرانو ادیبانو پوهانو په اجازه ډېره مننه ستاسې د دې څو د لطف او مهربانۍ نه. زه البته د مقدمې په شکل وایم چې ادیبان وایي چې شعر د ژوند ښکلا ده، او بیا پوهان دا وایي چې ادبیات له عواطفو سره سر و کار لري. نو زه هم غواړم چې په لنډ ډول دا د خپلو عواطفو څرګندونه وکړم او بیا به یو لنډکی شعر هغه هم درته دکلمه کړمه چې فقط هغه د نارنج د ګل د میلې پخواني یادونه لږ راتازه شي او ستاسې د دوستانو دغه مبارک حضور چې دلته دی دا محفل نور هم ښایسته کړی دی. نو مخکې له هغې نه فقط یو څو کلمې ویل غواړم. تاسې دوستانو ته به دا د نن محفل دا ښکلي شعرونه امن فضا دا د مینې یاران یو عادي واقعیت ښکاري، خو زه همدا شیبه د ګران وطن او په خاص ډول د جلال آباد یعنې همیشه بهار ښار په کوڅو او باغونو کې خیالي قدم وهم، او دا ځکه چې ما د علم او فرهنګ په دغه ستر ټاټوبي کې خاپوړي کړي او خپلې خړې کوڅې او د نارنج د ګل غوندې مهربان یاران د اوږدې پردیسۍ په کلونو کې هره شپه په خوب وینم. ګمان کوم د خپلو شخصي احساساتو په اړه که هر څومره خبرې وکړم اوږدېږي، خو نه غواړم چې ستاسې طلایي وخت او د خپرونې وخت ونیسم، او فقط یوه بله یادونه کوم او هغه دا چې پسرلی د موسمونو د غاړې هار دی، دغه راز شعر زموږ د کلچر د غاړې امیل دی. زموږ خلکو له پیړیو پیړیو د شعر د هنر خدمت کړی او دغه هنر یې داسې ځای ته رسولی چې افتخار پرې کولی شو. زه ډېر خوښ یم چې زموږ ځوانو شاعرانو د شعر د هنر ډیوه بله ساتلې او د افغاني ټولنې د کړاوونو او ناخوالو په شبستان کې د شعر چراغان جوړ کړی دی. دوستانو زه شاعر نه یم، خو د هجرت په کلونو کې مې له خپل وطن سره د پخې او نه شلیدونکي مینې په زور مات ګوټ شعرونه ویلي او په ځینو اخبارونو کې هم خپاره شوي ول. باور وکړئ په تېرو 30 کلونو کې له وطن نه لرې د خپل ژوند د یاغي حرص د مهار کولو او د کورني مسؤلیت د په ځای کولو په ګیرودار کې ورو ورو له پښتني اصیل ادبي ماحول څخه لرې کېږم او د زمان په جبر د پردۍ ژبې مهارت زیاتولو ته مې مخه کړې ده. له شعر سره مې ډېره لیونۍ مینه درلوده او همدې تودې مینې د راډیو افغانستان تر سټډیوګانو ورسولم، خو اوس نه هغه د شومادم انګازې شته، نه هغه ازهر چمن سمنې او نه هم هغه سره ګلونه. اوس هره شیبه او هر ساعت په وطن کې د وژنو او ورانیو خبرونه وایو او د ناهیلیو او ناامیدیو مقالې او تحلیلونه د وطنوالو غوږونو ته رسوو. په هر صورت دغې درندې غونډې ته له روانېدو مخکې مې د خپل میز شاوخوا ته وکتل او د ځوان او تکړه شاعر او همکار نجیب عامر د نرګسو غاړکۍ مې ومیندله او د پاڼو په مخ کې مې د خپل احساس په هنداره کې دا شعر وکت. که ستاسې اجازې دا به درته ولولم.
د هیلو اباسینې په غورځنګ دی که یې ګوري، د هیلو اباسینې په غورځنګ دی که یې ګوري، ولاړ درته کوڅه کې یو ملنګ دی که یې ګوري، یو څوک لکه موسی خبر د تور له کرشمو دی، یو څوک لکه موسی خبر د تور له کرشمو دی، د وخت له هر فرعون سره په جنګ دی که یې ګوري، شغا د سپینو تورو له ازله دلته بریخي، شغا د سپینو تورو له ازله دلته بریخي، همدلته شرمېدلی هر اورنګ دی که یې ګوري، خبره که د جنګ وي جنګیلی هر یو افغان دی، خبره که د جنګ وي جنګیلی هر یو افغان دی، په سر د اننګوی سورکی رنګ دی که یې ګوري، دا دښته به د اوښکو په باران اوبه کومه، دا دښته به د اوښکو په باران اوبه کومه، کرلی مې په زړه فصل د ننګ دی که یې ګوري، یو داسې لیونی ان تر داره در سره ځي، یو داسې لیونی د ان تر داره در سره ځي، پرې کړی سر ولاړ دا ستا تر څنګ دی که یې ګوري، درواخله خوندي کړه سینې ته دې نږدې کړه، درواخله خوندي کړه سینې ته یې نږدې کړه، عامر له رنګه تور دی خو لونګ دی که یې ګوري. مننه ستاسې توجه. ډېره مننه کوم الکوزی صاحب. یو نومرکی شعر به درته واورم. لمن لمن خبرې ستا لیدو ته انتظار دی، لمن لمن خبرې ستا لیدو ته انتظار دی، خوږې خوږې وعدې د اوس راتلو ته انتظار دی، نیتونه ګلالي دي د مینې کړي اظهار، اندونه ښایسته دي مستېدو ته انتظار دی، پیغام چې د رانشي لکه هوش مې چې وي ورک، هم سترګې هم غوږونه خبرېدو ته انتظار دی، هوس یې د لیدو چې د حضور حیا کړي هیره، هوس یې د لیدو چې د حضور حیا کړي هیره، دا هیلې د ناکام زړه رغېدو ته انتظار دی، خواهش د لمس کولو یې تل ګوتې تخڼوي، پردې د حیات ځوړندي شلېدو ته انتظار دی. حسیبه جان شهید سره تاسو مخکې ولیدل، خو په دې څېره یې اوس وګورئ، تاسو ته به ښکلی شعر واوروي. د حسیبه جان نه هیله کوم چې راشي. ډېره زیاته مننه. البته دا چې شاعره خو نه یم او شعرونه مې تر اوسه پورې نه دي ویلي، بس زمونږ کابل کې پسرلی صاحب خو تاسو پیژنئ، د ادب د اسمان ستوری دی، د پسرلي صاحب مشر زوی غضنفر صاحب استاد زه ورته وایم، هغه راسره په کابل کې ازادۍ راډیو کې دفتر کې کار کوو، نو هغې به ویلي چې جنۍ استعداد ډېر لري، یو څه ولیکه خو زه خفه یم. ما ویل ولې خفه یې غضنفر صاحب؟ وایي دا پښتنۍ ښځه چې ودونه وکړي بیا شاعري ترې نه هېرېږي، نو شاعري ترې نه هېرېږي، خو ښه خبره دا ده چې بهر لاړ شي بیا احساس یې پارېږي او یو نیم شعرونه وایي. نو زه به مخکې تر دې چې شعر ووایم، زما د نیا یوه څلوریزه ده، هغه به تاسو ته ووایم، او هغه داسې دی چې وایي زړه مې له ډېره غمه ژاړي خو اواز نه لري، زړه مې له ډېره غمه ژاړي خو اواز نه لري، لکه د مات وزر مرغه توان د پرواز نه لري، مرکب هیڅکله لاس کې نه ورځي د هغه خلکو څوک چې قوي پنجې د ښکار لکه د باز نه لري. اوس به یو آزاد شعر دی، البته نظم غوندې نه دی، خو تاسې نظم وبلئ او هغه به تاسو ته ووایم. غږ مې اوس راځي؟ تاسو راځي اوس؟ ښه. د شعر عنوان دی د زیارت کوترې. ها د کلي لار ده پخوا لکه شلېدلی هار، دم په دم یې سارېدم ورته، مرۍ به مې رااخیستې، اوس لکه د مار لکۍ
بند په بند ماینونه دي. بیرته نوک نیولی شوم، د ښار په لور مې مخه کړه. د ښار زیارت ته ورغلم، تعویز مې له ملنګه غوښت. ملنګ په کړیکو وژړل، کوترې ترېنه تللې وې. غرونو ته مې چیغه کړه، هلته وسلوال ول پټ، هلته سرې لوخړې وې. منډه مې کړه، منډه مې کړه، هرې خواته ولاړمه، هرې خواته مړي وو. جوړې هدیرې وې ټول، ژوند پکې درک نه و. منډه مې کړه، منډه مې کړه، نوره مې ساه تنګه شوه. لاړم له وطنه ځم. دلته وسلوال نشته، چیغه نشته، غم نشته، هرې خواته ژوند ګورم، تیاره نشته، ماتم نشته، خو ماته هر څه هر څه شته. انې مې را یادېږي، نینې دلته نشته، منګی مې را یادېږي، ټپۍ دلته نشته، بابا مې را یادېږي، حجرې دلته نشته، کوترې د زیارت مې تر سترګو سترګو کېږي.